عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و گناهکار ته خطاب کوي او ورته وایي ای ګناه کوونکې د خپلې ګناه د نتیجې او آخر څخه مه بېغمه کېږه او پوسه هغه چې ستا پر ګناه بنا کېږي هغه په خپله تر دغه ګناه په ګناه کې لوی دي. دا چې ته ګناه کوې او د هغه ملایکو څخه نه شرمېږې چې ستا په راسته او چپه اوږه موجودې دي، دغه بې حیایي په خپله تر هغه ګناه په کمه نه ده. او دا چې ته د ګناه کولو په وخت کې خاندې او ته ځان نه پوهوې یا نه یې خبر چې الله جل جلاله به څه درسره وکړي، دغه بې خبري او بې پروایي دي په خپله تر هغه ګناه لو ګناه ده. سبحان الله، انسان د ګناه کولو په وخت کې او یا تر ګناه کولو وروسته دا فکر کوي چې ما یوه ګناه وکړه، مګر دی نه پوهېږي چې د هغې یوې ګناه په بغل کې څو نورې تر هغې لویې ګناوې ورسره کوي. اول د ملایکو په حضور بې حیایي، دوهم دغه بې خبري، خندا او بې پروایي چې الله جل جلاله به څه راسره وکړي. حال دا چې دغه ضمني ګناوې تر هغه اصلي ګناه لویې او عظیمې دي. بیا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي دا چې یوه ګناه در څخه پاتې سي او ته د هغې په پاتې کېدو غمجن سې، دغه حزن او غم دي تر هغه ګناه لو ګناه. مثلا یو سړی وایي وی هغه فلانی فلم مې نه ولیدی، یا هغه فلانی شی مې ولې نه کړ غلا، یا فلانی بد او حرام کار مې ولې ونه کړ. دغه حسرت او ارمان دي تر هغه اصلي ګناه لو ګناه. او یا دا چې ته ګناه کوې باید دې پرده وښوروي، ته وارخطا او وبېرېږې. حال دا چې د الله جل جلاله د کتلو او لیدلو څخه دې نه زړه مضطرب او نه وارخطا ده. دغه دې په خپله تر هغه ګناه ډېره لو ګناه ده. ای ګناهکار، ته پوهېږې چې د ایوب علیه السلام ګناه څه وه چې الله عز وجل په مال، اولاد او بدن کې په ابتلا او امتحان اخته کړي؟ فقط د هغه کوتاهي دا وه چې یو مسکین د هغه څخه کومک وغوښتي چې د فلاني د ظلم څخه مې خلاص کړ، خو ده علیه السلام یې کومک ونه کړ. ورونو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه نه و چې خلقو ته ښې لارې ورښیي او دوی عمل نه پکوي. خلق د بدو کارو څخه منع کوي او خپل ځان نه منع کوي، بلکې عبدالله رضی الله تعالی عنه صوام النهار وقوام الليل، د ورځې روژه، د شپې لمونځ او تهجد. عبدالله ابن ملیکه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حال راته بیانوي او وایي زه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې ملګري سو. نو هر وخت چې به مو د شپې واړول، عبدالله به په نیمه شپه کې د لمانځه دپاره راکښېنستی او خلق به د ډېرې ستړیا په خاطر پیده وه. او یوه شپه مې ولیدی چې دغه آیات شریف یې وایي وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید، او راغلې بېهوشي سختي د مرګ دپاره د دې چې په حقه سره یې په سترګو ووینې. دا مرګ هغه مرګ دی چې ته به د هغه څخه همیشه تښتېدلې او نه دې منې. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه آیات شریف وایه په لوړ آواز او سګلوی یې ورسره ژړل او تر هغو یې تکراراوه تر څو چې باندې سهار سو. ورونو د دغه آیات شریف په تلاوت او تکرار او په تکرارولو یوازې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه شپه نه ده سهار کړې، بلکې ډېرو اصحاب کرامو او بزرګانو یوازې د دغه آیات شریف په ویلو او ژړا شپې رونې کړي او سهار کړي. نو زه به هم د دغه آیات شریف ترجمه په یو څه تفصیل سره درته بیان کوم چې موږ یې هم لږ په قدر او اهمیت پوه سو. دا آیات شریف د سورت قاف 19 نمبر آیات دی او هغه حالت بیانوي چې و انسان ته د زکندن په وخت کې پیښیږي. د زکندن په وخت کې د یوه طرفه پر انسان جسمي او بدني دردونه تیریږي. موږ او تاسې اوس د هغو دردو تصور نسو کولی. د انسان هر رګ جلا جلا په درد او تکلیف اخته وي. ټول بدن داسې وي لکه د زوزانو یو لوی شاخ چې پکښې راکشېږي. ساه او نفس بند کېږي لکه د انسان ساه چې د ستنې تر سپم وځي. د بله طرفه یې دفتر او دوسیه ټوله تیار او مکمل سوی وي، د الله عز وجل و حضور ته ورځي. د بله طرفه د مال، اولاد، ښځې، موټر، کوټۍ،
باغ او تجارت څخه د ابد دپاره جلا کیږي. په دغه وخت کې جنت او دوزخ ویني. ټول هغه خبرې چې الله او د هغه رسولانو یې خبر ورکړي وو ورته معلومي او ښکاره سي. هغه پردې چې اوس زموږ پر سترګو پرتې دي هغه ایسته سي او د آخرت ټول کارونه قطعي او یقیني سي. چې دا ټول د الله عز وجل دغه قول ترجمه ده وجاءت سکرة الموت بالحق. او بیا نو منکر انسان ته وویل سي ذلك ما كنت منه تحید. دا مرګ هغه مرګ دی چې ته د هغه څخه تښتېدلې، ځان دې ځینې ساتي. انسان ډېر کوشش کوي چې د مرګ څخه ځان وساتي او د هغه د بد خوند او وحشت څخه خلاص وي. یوې خوا او بلې خوا ته لاس او پښې غورځوي. د دغه ټوله تیښتې سره د مرګ لحظه وروسته کېدونکې نه ده. آخر مرګ راتلونکی وي. هیڅ حیله او تدبیر د مرګ مخ نسي نیولی. او ورته وویل سي ذلك ما كنت منه تحید. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه یو آیات په تلاوت او ژړا شپه سهار ورونو اصحاب کرامو او بزرگانو د قرآن مجید تلاوت موږ پر قسم نه کاوه چې هله ژر سوره یا سپاره ختم کړي، بلکې ډېر د اصحاب کرامو د یو آیات په تلاوت شپه سبا کول او تر سهاره به ورسره ژړل. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د علم وهغه لوړ مقام او درجې ته رسېدلی و چې پاچاهانو یې سیالي نه سوای کولی. یو کال معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین د حج دپاره مکې مکرمې ته راغلی و. په دغه کال عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم حج ادا کاوه. د معاویه رضی الله تعالی عنه سره د دولت ډېر خلق ورسره وو، وزیران، امیران، عسکر او پیرداران. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې پر هیڅ منصب او امارت نو مقرره، خو هغه خلق چې په عبدالله رضی الله تعالی عنه پسې وه تر هغو خلقو ډېر زیات وه چې په معاویه رضی الله تعالی عنه پسې وه. خو د عبدالله ملګري ټول د ده شاګردان او طلاب العلم وه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو اویا کاله ژوند وکړي چې په دغه یو اویا کاله کې دنیا په علم، فهم، حکمت او تقوا ډکه کړه. کوم وخت چې عبدالله رضی الله تعالی عنه د خپل رب و ملاقات ته ورغلی او د اجل وبلونکي ته یې لبیک ووایه، د جنازې لمونځ محمد ابن علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهما چې په محمد ابن الحنفیه سره مشهور دی پر ادا کړ. د عبدالله و جنازې ته په هغه وخت کې پاته او موجود اصحاب کرام، معزز او مکرم تابعین رضی الله تعالی عنهم اجمعین حاضر سوي وو. په هغه وخت کې چې پر عبدالله رضی الله تعالی عنه یې خاورې ور اړولې، خلق واورېده چې یوه قاري د سورة الفجر دغه مبارک آیاتونه تلاوتول. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورونو د انسان نفس یو نفس دی، خو دغه نفس د خپل حال په اعتبار درې نومه لري: نفس مطمئنه، نفس لوامه، نفس اماره. هغه نفس چې د لوړ عالم پر طرف مائل وي او د الله عز وجل په طاعت او عبادت کې خوشحالي ورته حاصلیږي او د شریعت په پیروي کې مطمئن او راضي وي، دې نفس ته نفس مطمئنه وایي. دوهم نفس اماره، هغه نفس دی چې د کښته عالم پر طرف مایل وي، په دنیوي خوندو او په دنیوي خواهشاتو مبتلا او اخته وي، د بدۍ پر لور یې رغبت وي، د شریعت په پابندیو کې ناراضه وي، هر څه چې د شریعت او اسلامي احکامو څخه لرې وي دی خوښ. دا نفس اماره بالسوء سو، ځکه دی انسان امر کوي چې په بدو کارو مشغول وي. او دریم نفس هغه چې نفس لوامه ورته ویل کیږي، هغه نفس دی چې کله د کښته عالم پر طرف میلان لري، په شهوت او غضب اخته کیږي، او کله بیا د لوړ عالم پر طرف رهي کیږي، د ټولو خرابو او بدو کارو څخه تښتي. که یو وخت یو بد کار یا خرابي ځینې پېښه کړي، پر هغه پښیمانه وي او په شرمېږي. چې دغه نفس لوامه د نفس مطمئنه او نفس اماره په مابیني حالت کې دي.
نفس لوامه په قرآن مجید کې د سورة القیامه په 2 نمبر آیات کې ذکر شوی دی. الله عز وجل فرمایي ولا اقسم بالنفس اللوامه، او نفس اماره د سورة یوسف په 53 نمبر آیات کې ذکر شوی دی ان النفس لاماره بالسوء، او نفس مطمئنه دلته په سورة الفجر کې ذکر شوی دی. او اوس به د هغه مشرفو آیاتو ترجمه درته بیان کوم چې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د شهیدو په وخت کې واقعیدل شوه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای آرام نیونکې نفس، ای هغه نفس چې د الله په ذکر او یاد سره راحت درته حاصلیږي، ای هغه نفس چې په خپل حقیقي محبوب پورې دې زړه تړلی وو، ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، رجوع وکړه د دنیا څخه د خپل رب و طرف ته په داسې حال کې چې ته به د الله څخه راضیه او الله جل جلاله به ستا څخه خوښ او راضي وي، او د هر قسم فکرو څخه لرې اوسه، په خوښي او آرامۍ سره ژوند تېروه. فادخلي في عبادي، او زما د مخصوصو بندگانو په ډله کې شامل سه، هغه ځای ته ورسه چې زما خاصو بندگانو ته ټاکل شوی دی. وادخلي جنتي، او زما په جنت ننوځه، په جنت کې وګوسېږه. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مقبره د سعودي عربستان د طائف په ښار کې واقع ده، او د ده رضی الله تعالی عنه د مقبرې سره یو ډېر لوی مسجد جامع موجود دی چې د عبد الله ابن عباس د مسجد په نامه سره یادیږي، او د طائف د ښار مرکزي او مشهوره مسجد هم دغه مسجد دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. محترم ورونو، اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه د یو بل جلیل القدر صحابي د ژوند یو څه حالات درته بیان کړم چې دغه صحابي نوم عویمر ابن مالک الخزرجي دی چې د مدینې منورې د انصارو څخه دی، او په اسم کنیه سره مشهور دی چې ابو درداء رضی الله تعالی عنه ورته ویل کیږي. نو عویمر ابن مالک الخزرجي یعنی ابو درداء سهار وختي د خوب راپورته سو او خپل هغه بد ته ورغی چې په خپل کور کې په یوه خونه کې پر یو لوړ ځای ایښی و. د دغه بد عزت او احترام یې وکړي، او بیا یې په هغه شو اصلي عطرو خوشبویه کړي کوم چې د ده په دکان کې تر ټولو ښه او بهترین عطر و، او بیا یې پر دغه بد هغه نوی او د اصلي ورېښمو څخه جوړ شوی ټوکر واچاوه، هغه چې په پرون کې یو تاجر د یمن څخه په هدیه او سوغات کې ورته راوړی. کوم وخت چې لمر راوختی، ابو درداء د کور څخه د خپل دکان و طرف ته رهي سو. په لار کې ولیده چې د یثرب لارې او کوڅې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اصحابو ډکې دي، تازه د بدر د غزا څخه را رسېدلي دي، او د دوی و مخ ته د قریشو د بندیانو ډلې روانې دي چې په بدر کې نیولې وه. نو ابو درداء هلته ګوښه ودرېدی، مګر لږ وخت وروسته یې د مسلمانانو په ډله کې یو ځوان ولیدی چې هغه هم د خزرج د قبیلې څخه. نو ابو درداء د دغه ځوان څخه د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د حال پوښتنه وکړه. خزرجي ځوان ورته وویل چې هغه په جنګ کې ښه امتحان ورکړي او جوړ روغ د غنیمتو سره سالم غانم بیرته راکړي. ځوان و ابو درداء ته د عبد الله ابن رواحه د صحت او عافیت اطمینان ورکړ، او خزرجي ځوان د دې پوښتنې څخه په تعجب کې هم نسو چې څنګه یو مشرک د یو مسلمان د حال پوښتنه کوي، ولې چې هغه ځوان او حتی د مدینې منورې ټول خلک د ابو درداء او عبد الله ابن رواحه په هغه ټینګه دوستي او انډوالۍ خبر وو. خلک په دې خبر وو چې په جاهلیت کې د ابو درداء او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ټینګه ورورګلوي وه. کم وخت چې مدینې منورې ته اسلام راغی، عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه قبول کړي او ابو درداء رد کړي، مګر سره د دغه دوه نفرو هغه ټینګ تعلق پر ځای پاتو. دغه د دین اختلاف د دوی دوستي او آشنایي ورون نشکول. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه به همیش د ابو درداء ملاقات او لیدلو ته ورتلی، او هغه به و اسلام ته رابلی، د اسلام شوالی او مزایاوې به ورته بیانولې، او پر دې به ډېر ارمان کاوه چې ستا عمر پر شرک تېرېږي. د ابو درداء د ژوند چې به هره ورځ پر کفر تېرېده، عبدالله به په غمجن و. نو په دغه ورځ چې مسلمانان د بدر راغله، ابو درداء د عبدالله د حال پوښتنه وکړه، او بیا خپل دکان ته ورسېد، او پر هغه خپله لوړه کرسي یا چوکۍ کښېنستی، خرید او فروش یې شروع کړي. خپلو نوکرانو ته یې امرونه کول، دا وکړئ دا مه کوئ، مګر ابو درداء نو خبر چې هلته د ده په کور کې څه پېښېږي.
په دغه وخت کې چې ابو دردا په خپل دکان کې په خرڅولو او رانیولو مشغول و، عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د ابو دردا و کور ته روان او د یو مهم کار اراده یې کړې ده. کم وخت چې د کور دروازې ته ورورسېدی ویلې ده چې د کور دروازه خلاصه ده او ام دردا د ابو دردا ښځه په سرای کې ناسته ده. عبدالله ورته ویل السلام علیک یا امة الله، یعنی د الله جل جلاله من دی. هغې ویل وعلیک السلام د ابو دردا ورور. عبدالله ویل ابو دردا چیرې دی؟ ښځې ویل دکان ته تللی دی، لږ وخت وروسته به راسي. عبدالله ویل اجازه راکوې چې کور ته درسم؟ هغې ویل هر کله راسي. لارې ور ایله کړه، ښځه ولاړه د کور په ترتیب او د اولادو په روزنه مشغوله شوه. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه و هغه خونې ته ورغی چې د ابو دردا ابو دردا هلته خپل بد ایښی و او هغه تبرزین چې ورسره راوړی و راوکښی او پر بد یې راواچول، ماتوي یې او وایي هر هغه شی چې د الله سره عبادت کیږي هغه باطل دی، تر څو بد یې ټوټه ټوټه کړ. نو د ابو دردا د کوره راووتی. لږ وخت وروسته د ابو دردا ښځه وهغې خونې ته ورغله، ویلې ده چې بد ټوټه ټوټه پروت دی. لو چغه یې وکړه لکه ټکه چې پر راولویږي. ویلې ده چې د بد ټوټې شاوخوا پر ځمکه پاشلي دي. ښځې خپل مخ په چپلاخو واهه او ویلې هلاک دې کړم، ای د رواحه زو کور دې را خراب کړي. لږ وخت وروسته ابو دردا کور ته راغی، ویلې ده چې ښځه یې د هغه خونې مخ ته ناسته ده چې په هغه کې هغه بد پروت دی، ژاړي او په لوړ اواز ژاړي. د بیرې او وارخطایي علامې یې پر مخ ښکاره دي. ابو دردا ویل څه درته پېښه ده؟ ښځې ویل چې ته نه وې، ستا ورور عبدالله ابن رواحه راغی او ستا په بد یې دغه وکړه چې دا وینې. ابو دردا وبد ته وکتل، ویلې ده چې ټوټې ټوټې پروت دی، پر سر یې د قهر لمبه وګرځېده او دا قصد یې وکړي چې د دغه بد کسات او بدله واخلي. مګر لږ وخت وروسته یې قهر آرام سو او په دغه پیښه سوې حادثه کې فکر وواهه او د ځان سره وویل که په دا بد کې خیر وای خو د خپل ځان څخه به یې دغه وهل او ماتول دفعه کړي وای، خپل ځان به یې ساتلی وای. او بیا نو په تلوار و عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ته ورغی او د هغه ځای څخه دواړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ابو دردا رضی الله تعالی عنه خپل داخلېدل و دین اسلام ته اعلان کړ. نو دی د خپل کلي آخري نفر و چې په اسلام مشرفه سو. ابو دردا رضی الله تعالی عنه ایمان راوړي او د اولي لحظې څخه د ایمان پر الله او رسول الله د بدن په هر ذره او د وینې په هر ساعت کې ګډ سو او پر هغه خیر چې د څخه په پخوا کې پاتې سوی و ډېر پښیمانه او هغه چې تر د مخه د ملګرو دینی معلومات حاصل کړي و، کتاب الله یې په یاد کړي و، د تقوا او عبادت ذخیره یې د خپلو ځانو دپاره نیولې وه. د ځان ډېره کمبودي بلل او په غمجن نو یې قصد وکړي چې په زحمت او کوښښ هغه د ده څخه تېر سوي شیان لاسته راوړي، د شپې او د ورځې په ستړیا په قافله پسې ځان ورسوي او حتی غواړي چې تر هغو د مخه سي. نو یو عبادت ته داسې ملا وتړل لکه تاریک الدنیا او علم ته داسې متوجه سو لکه تږي و اوبو ته. د شپې او د ورځې به و کتاب الله ته جوړېدلی و، په یاداوه به او په معنا کې به فکر وهه. کم وخت چې ولیده چې تجارت یې د عبادت خوند ور خرابوي او علمي مجلسونه ځینې پاته کوي، نو یې تجارت بې له تردد او بې له پښیمانۍ پرېښاوه. یو وخت یو چا د تجارت د پرېښولو پوښتنه ځینې وکړه. ابو دردا په جواب کې ورته وویل د مخه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره آشنا سم تاجر وم، کم وخت چې مسلمان سوم غوښتل مې چې تجارت او عبادت دواړه سره جمع کم، یعنی دواړه وکم، مګر دا کار نسوای کېدی. د زړه دغه مراد مې نه حاصلېدی، نو مې تجارت پرېښاوه او عبادت ته مې مخ ور واړاوه او قسم مې دې په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی. خوښ نه لرم او نه یم خوښ چې زه نن ورځ د مسجد په دروازه کې یو دکان ولرم او د جماعت یو لمونځ هم نه راڅخه تېرېږي او هره ورځ 300 دیناره وګټم، یعنی دغه حال مې نه دی خوښ. بیا یې هغه پوښتنه کوونکي ته وکتل او ویل زه نه وایم چې الله جل جلاله بیعه حرامه کړې ده، مګر ما دا خوښه ده چې د هغو کسانو څخه سم چې تجارت او خرید او فروش یې د الله جل جلاله د ذکر څخه نه منع کوي، نه راګرځي
ابو دردا رضی الله تعالی عنہ یوازې تجارت نه پرېښاوه بلکې دنیا یې پرېښوله. د دنیا د شایست او فیشن څخه مخ وګرځاوه. د دنیا د ټولو نعمتو څخه فقط په یوه وچه ګوله ډوډۍ او په یوه زړه ټوکر چې بدن یې ورپټاوه راضي سو. د شدید یخ په شپه څو نفره میلمانه ورته راغلل. خواړه خو یې ښه تاوده ورته راوړه، مګر تلتکان او د بېدېدو دپاره یې بستر نه ورته راوړي. اوس چې میلمنو د خوب اراده وکړه نو ویل تلتکان نسته، څنګه به کوو؟ د میلمنو څخه یو نفر وویل زه ابو دردا ته وردم او ورته وایم چې تلتکان کومه دي. هغه بل ورته ویل پرېږده، خو هغه اول نفر ټینګ ویل یا خامخا ورتم څو ورغلي او د خونې په دروازه کې ورته ودرېدی. ویلې ده چې ابو دردا څنګ اچولی دي او ښځه یې نږدې ورته ناسته ده. دوی دواړه داسې کالي نه لري چې څوک د یخه وساتي. نو سړی و ابو دردا ته وویل وینم دي چې ته هم داسې شپه تېروې لکه موږ چې تېروو. کالي یا تلتکان مو چیرې دي؟ ابو دردا ویل موږ هلته یو بل کور لرو چې مقصد یې قبر او آخرت. هر شی چې پیدا کو هلته یې لیږو. که مو اوس په دې کور کې شی پرې ایښی وای یا مو درلودای تاسې ته به مې دروړی وای. او بیا هغه لار چې زموږ کور ته ورغلې ده ډېره سخته لوړه ده، نو پر هغه لار تر درانه سړي سپک سړی ښه تلای شي. نو موږ دا قصد کړی دی چې خپل درانه بارونه لږ کړو. بیا یې نو هغه سړي ته وویل ایا زما په خبره پوه سوې؟ هغه ویل هو پوه سوم او الله دې د خیر جزا درکړي. او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې عمر رضی الله تعالی عنہ د ابو دردا څخه وغوښتل چې په شام کې یو وظیفه او حکومتي کار پر غاړه واخلي. خو ابو دردا رضی الله تعالی عنہ دا نکړه قبوله. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ټینګ سو. نو ابو دردا رضی الله تعالی عنہ وویل که دې خوښه وي فقط دونه کولی سم چې هلته ولاړ سم او د هغه ځای خلقو ته کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وروښیم او لمونځونه ورکړم. عمر رضی الله تعالی عنہ هم په دغه راضي سو او ابو دردا دمشق ته ولاړی. کوم وخت چې هلته ورسېدی ویلې ده چې د هغه ځای خلق په عیش او عشرت اوخته دي او په دنیوي ژوند کې غوټه دي. دا حال یې نسو خوښ. نو یې خلق و مسجد ته راوغوښتل. خلق هم راټول سوه. ابو دردا رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او ویل یا اهل دمشق تاسې مې په دین کې وروڼه یاست او د کور مې همسایهګان یاست او و دشمن ته مې ملګري یاست. یا اهل دمشق چې شي مو زما د دوستۍ څخه منع کوي او چې شي مو زما د نصیحت د قبلولو څخه منع کوي. زه ستاسو څخه شی نه غواړم، نصیحت مې و تاسې ته دی، نفقه او مصرف مې پر بل چا دی. څه سبب دی چې زه وینم علما مو ځي یعنې مړه کېږي او نور خلق مو علم نه زده کوي او زه مو وینم چې و هغه شي ته جوړېدلي یاست چې د هغه کفالت او ضمانت الله عز وجل کړی دی چې رزق او هغه چې په امر کړی سوي یاست هغه مو پرې ایښی دی چې دا بیا عبادت دی. ولی مو زه وینم چې هغه شیان جمع کوئ چې تاسې نه خورئ، هغه تعمیرونه آبادوئ چې تاسې نه پکښې اوسېږئ، د هغه شیانو امیدونه کوئ چې تاسې نه ورسېږئ. تر تاسې د مخه نورو قومو هم مالونه جمع کړه او امیدونه یې درلوده، د ځانو خطا او امیدونه یې درلوده. لږ وخت نه و تېر سوی چې هغه د دوی جمع کړي مالونه هلاک او برباد سوه. امیدونه یې د ځانو خطا ایستل وګرځېده او کورونه یې قبرونه سوه. یا اهل دمشق هغه د عاد قوم و چې مځکه یې په مالو او اولادو ډکه وه. اوس څوک زما څخه د عادیانو میراث په 2 درهمه رانیسي؟ د ابو دردا په وعظ او نصیحت د خلقو ژړا تر مسجد د باندې اورېدل کېده. د دغې ورځې څخه ابو دردا رضی الله تعالی عنہ په دمشق کې د خلقو د مجلس پر ځایو ګرځېدی، پر دکانو او بازارو ګرځېدی، خلقو ته نصیحت کاوه، د خلقو په پوښتنو ته جوابونه ورکول، جاهلانو ته تعلیم کاوه، غافلان یې راویښول او متوجه کول. هر فرصه یې غنیمت بلل او د هرې موقع څخه استفاده کول. یوه ورځ پر یوه ډله راغلی چې خلق پر یوه سړي راټول سوي دي، وهي او ښکنځل ورته کوي. ابو دردا رضی الله تعالی عنہ ورته ودرېدی، ویل څه خبره ده؟ خلقو ورته ویل یوه سړي ډېره لوی ګناه کړې ده. ابو دردا رضی الله تعالی عنہ ویل که دا سړی په څا کې لوېدلی وای نه مو رایستي؟ خلقو ویل هو رایستی مو. نو ویل اوس هم مې وهئ، مه ښکنځل ورته کوئ بلکې نصیحت ورته وکئ او پوه یې کئ او د هغه
او د هغه الله حمد ادا کړي چې تاسو د دغه ګناه څخه خلاص کړی یاست. خلق ویل ایا ستاسو د څخه بد ناراضي؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ویل دغه کار څخه بد راځي چې دا کار پریښاوه د ورور دی. هغه سړی هم پر خپل کار پښیمانه سو او خپل توبه اعلانول. یو ځوان و ابو درداء رضی الله تعالی عنہ تراغي ویل یا صاحب الرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسد او نصیحت راته وکړه. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ویل ای زوی الله عز وجل فراحت او غنا کې یادوه چې په تکلیف او مشقت کې دی یاد کی. ای زوی یا عالم یا متعلم یا د دوی هم نشینه اوسه مگر څلرم مکیږي چې هلاکیږي. د څلرم څخه مقصد جاهل دی. ای زوی ستا کور باید مسجد وي، یعنی ډیر وخت باید په مسجد کې تیر کړې. ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل مسجد د هر پرهیزګار کور دی. حدیث د هر هغه چا د پاره چې مسجد یې کور وي الله عز وجل د راحت او فراخي د رحمت او پر بل صراط د تیرېدو ضمانت کړی دی. یو وخت ځوانانو یو ډله په یو لار کې ناست و، مجلس یې کاوه او تیرېدونکو ته کتل. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ پر دوی راغی او ورته ویل یې ای زامن د مسلمان د پاره خپل کور عبادت خانه ده، ځان او سترګې د ګناهو څخه منع کیږي، ځانونه د بازارو او کوڅو د ناستو څخه وساتئ. دغه ناست لهو او د عبادتو رسېدل دي. کم وخت چې ابو درداء په دمشق کې اوسېدی، معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما چې د شام امیر و، د خپل زوی یزید د پاره د ابو درداء رضی الله تعالی عنه ولور ته مرکه وکړه. ابو درداء رضی الله تعالی عنه دغه دوستي ممانعت وکړي او خپل لور یې چې درداء نومېده د عام مسلمانانو وداسې چاته ورکړه چې د هغه د دین او اخلاقو څخه راضي وو. دا خبره په خلقو کې نشر شوه او ویل چې یزید ابن معاویه د ابو درداء لور ته مرکه وکړه، دته نکړه ور او د عام مسلمانانو څخه یو نفر ته ورکړه. نو یو سړي دغه د سبب پوښتنه ځنی وکړه چې ولې دې داسې وکړه. ابو درداء ویل په دغه کار کې چې ما وکړي د درداء خیر مې وسنجاوه. هغه سړي ویل څنګه؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ویل څه فکر کوي کچيري د درداء په حضور کې مریان ولاړ وي او خدمت یې کوي او دا خپل ځان په داسې قصر کې وویني چې پر نقشو او دیوالو یې سترګې بریښي، په دغه وخت کې بنو د دې دین چیرې وي. په دغه وختو کې چې ابو درداء په شام کې اوسېدی، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ شام ته ولاړ چې د خلکو د حال پوښتنه وکړي. نو یو شپه د ابو درداء د لیدلو لپاره د هغه کور ته ورغلی. دروازه چې ورپورې وهل هغه خلاصه وه. نو د هغه د تاریک کور ته وردننوتی چې څراغ او روښنایي نه وه پکښې. ابو درداء چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړپۍ واورېدی ویې پېژندی، ورته راولاړ شو. ښه راغلی یې ورته ووایه او سره کښېنستل. بیا نو دغه دوه نفرو په خبرو کولو شروع وکړه او تاریکۍ دواړه پټ کړي وه. یوه هغه بل نه لیدی. عمر رضی الله تعالی عنہ کرار اخته دی د ابو درداء بالښت ګوري، څو پوسو چې دا د یوه بوده دل یا کته ده. او بیا یې کتل چې د ابو درداء بستر یا نالیچه به چی شوي، خو هغه ریګ وه. لاس یې ټپراوه چې د ابو درداء تلتک په چی شوي، خو پوسو چې هغه یو نازک ټوکر و چې د دمشق یخ هیڅ نه په ګرځېدی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل الله دې در باندې ورحمېږي، یو شی نه درته راولېږم، پراخي نه کوم در باندې جوړه. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ وویل یا عمر آیا ستا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه قول په یاد دی چې موږ ته ویل؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل هغه کم قول؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ویل ایا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه فرمایل چې ستاسو د دنیا مال او اسباب دي دونه وي لکه د یو مسافر سامان؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل هو په یاد مې دي. ابو درداء ویل یا عمر موږ تر ده وروسته څه وکړه؟ نو عمر رضی الله تعالی عنہ وژړل او ابو درداء هم ژړل. تر هغو دواړو سره ژړل څو سهار شو. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ نور هم په دمشق کې اوسېدی و اهل دمشق ته وعظ او نصیحت کاوه، قرآن کریم او احادیث یې ورښول تر څو د وفات ورځ یې راغله. کوم وخت چې ابو درداء رضی الله تعالی عنہ په هغه آخري مریض شو، ملګري ورته راغله ویل څه تکلیف او شکایت لرې؟ ویل د خپلو ګناهو. بیا هغو ویل چې ته دې اشتها کېږي؟ ویل زما د رب وعفې ته. او بیا یو ناستو خلقو ته وویل کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله راته وایه. او ده هم تر هغو ویل څو د ژوند څخه جلا شو.
کوم وخت چې ابو دردا د خپل رب او جوار ته ولاړی عوف ابن مالک الاشجعي رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي خوب دي چې یو ډېر لوی پراخ زرغون چمن دی شاوخوا درخت او سایې دي په مابین کې یو ډېر لو د چرم خیمه ولاړه ده د خیمې پر شاوخوا ډېر چاغ چاغ ښایسته پسونه وه په سترګو چې سترګو یې مثل نه دی لیدلی نو عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه دا د چا دي ورته وویل شو چې دا د عبدالرحمن ابن عوف دی په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د خیمې څخه راووتی او عوف ابن مالک ته ویل یا ابن مالک دا هغه نعمت دی چې الله عز وجل د قران کریم په واسطه مشترک کړی دی او کته پر دغه لار نور هم پسې ورتیر سي داسې شیان به وویني چې ستاسو سترګو نه دي لیدلي داسې شیان به واوري چې ستاسو غوږو نه دي اورېدلي او داسې شیان موجود دي چې ستاسو په زړه کې نه دي ترګرځېدلي ابن مالک رضی الله تعالی عنه ورته ویل دا ټول شیان د چا دي یا ابا محمد عبدالرحمن ابن عوف ویل الله عز وجل دا ټول د ابو دردا رضی الله تعالی عنه د پاره آماده کړی دي ځکه د خپل ځان څخه دنیا پورې وهل محترم ورونو دا د صحابه کرامو د دوو اصحاب کرامو د ژوند په مختصره پیژندګلوي و